فیصله مالا پاک کوي یو د پنجاب کرنل او برګیډیر زما د مرګ فیصله نشي کولای دا پنجابی به مو غورځي دا بیرغ به بیا رپېږي بیا به زموږ پر دې خاوره باندې خپل ووایم چې دوه نوي زرې چرګې په دا پښې ښار کېله کې ولاکې په 15 کاله څوک ونه سي دا په 15 ګانټو کې دوه نوي زره تسلیم شول ابینندن رالی په سپینه ورځ یې بمبار وکړئ په جګو برېتو رالی تا چای عمر پیلاولی بیا ته هلته ستا غیرت چیرې و هلته بیا ستا ناموس چیرې و نو په یو کونج باندې یو پټاخانه یې پټاو سوی بیا دوی دا د پولیسو ډاکسنان راکش کړي پښتانه د دوکانو سره باسي په تاڼو کې بندوي کچا یو 50 زره بیا کچا یو 50 زره روپۍ ورکړلې هغه ځان خلاص کړي خو څه خبره ده کنې بله ورځ یې دا بې ناموسان مړه کړي بیا په اخبارو کې بیانونه ورکړي چې دا دهشتګرد ولو دا د پولیسو په مقابله کې مړ سولو په زراو زموږ دا رقم ځوانان چې څوک د دوی دپاره څو نیم خدمت کوي هغونې په ذلیله مرګ به وژل کېږي د دې تاریخ در واخلئ چې چا د دوی دپاره د خپل وطن غداري کړې ده هغه په ذلیله مرګ باندې وژل شوی دی خپل وطن کې تر خدای را لاندې د هیچا حکم نه منو د هیچا باچایي نه منو دا زموږ وطن دی دلته به هره فیصله د دې ولس په خوله کېږي دا د دې ولس وطن دی یو د ګجرانوالا میجر او کرنل هېڅ حق نه لري چې خپل اډر دلته پر دې ولس مسلطه کړي او چې کله مړه سو هم دا وطن په خپله غېږه کې موږ ته ځای راکوي په جهان کې چې د کومو قومو وطنونه نه وي هغه قومونه ورکېږي د هغو شناخت ورکېږي د هغو تشخص ورکېږي عزیزانو نن دا جلسه په یو داسې وخت کې موږ کوو چې د نړۍ استعماري قوتونه یو وار بیا سره په جنگ دي د خپل طاقت آزمایش کوي خو د میدان لپاره د پښتانه افغان وطن انتخاب کړی دی جنگ به د دوی وي د دوی د مفاداتو دپاره به دلته جنگ کېږي خو زما او ستا پر وطن به کېږي تباهي به زما او ستا وطن ته راځي جنازې به زما او ستا وطن ته راځي زما او ستا وطن به کنډواله کېږي او ایدره کېږي به خپل مفادات پکې حاصله کوي لکه څنګه چې 40 کاله مخکې د افغان پر خاوره باندې د نړۍ د دوو زورورو قوتو جنګ وسو د دې جنګ نتیجه تاسو در واخلئ چې په دې کې یو ملک د ټولې نړۍ سوپر طاقت جوړ سو دې پنجابي استعمار ځان پکې اټمي قوت جوړ کړي عربو د امریکې سره د تیلو ډېر لوی لوی معاهدې وکړې خو عزیزانو ما او تا څه پکې حاصله کړل زما او ستا ټول وطن کنډواله سو زما او ستا ټول وطن ایدره سو یتیمان سول کونډې سوې د چا لاس نه و د چا پښه نه وه د چا سترګې نه وې د چا مځغو کار پکې پرېښوی خو عزیزانو دا جنگ په هغه وخت کې هم زموږ نه و دا د بل چا جنگ و خو زموږ پر خاوره باندې وسو تاوان یې زموږ وطن ته رالی او فایده او ګټه هغه نړیوالو استعمارګر قوتو واخیستل نن یو ځل بیا د چاینا او د امریکې جنگ روان دی خو دا جنگ به زما او ستا پر خاوره باندې کېږي په دې جنگ کې یو فریق امریکا ده بل فریق چاینا دی او دریم کرایدار چې دی زموږ والا ورته ناست دي چې دلته د ده فوج خو عزیزانو دا ځل به پښتانه پر خپله خاوره باندې پر خپل وطن باندې دا جنگ نه ایله کوي دا جنگ به ناکامه کوي او خپل د وطن تحفظ به کوي عزیزانو خپل د وطن تحفظ د خپل اولس ژغورنه په بله یوه طریقه نسي کېدلی دا ناست اولسونه به یو ملي لښکر جوړوي او بیا به خپل د وطن دفاع کوي
هیڅ د جهان قوتونه سره دفاع نشي کولی. په جهان کې ټول قوتونه د خپلو مفاداتو دپاره هر څه کوي چې د هغو مفادات سي که دلته په یوه ورځ باندې په لکونو انسانان وژل کېږي د دوی خوانۍ په بده، او که د دوی مفادات نه وي بیا د یو حیوان پر وژنه باندې هم دوی ټوله میډیا پر سر باندې واخلي. نو په دې به زموږ پښتانه افغانان دا ځوانان او مشران سر خلاصوي. عزیزانو هیڅوک ما او تا ته امن نه راکوي، هیڅوک پر ما او تا زړه نه سوځي. ما او تا به په خپله د دې وطن تحفظ کوو. د دې وطن ژغورنه تحفظ پر موږ باندې فرض دی. دا وطن موږ ته روزي راکوي، دې وطن موږ ته پہچان راکړی دی، شناخت یې راکړی دی. دا ټولو پښتنو په دې وطن کې خامپوڅې کړي دي، او چې کله مړه سو هم دا وطن په خپله غېږه کې موږ ته ځای راکوي. په جهان کې چې د کومو قومو وطنونه نه وي هغه قومونه ورکېږي، د هغو شناخت ورکېږي، د هغو تشخص ورکېږي. نن ټول قوتونه زما او ستا وطن ته ارادې خرابې دي. دا وطن به موږ په خپله باندې ژغورو. عزیزانو صرف د دې وطن د ژغورنې لپاره یو ملي لښکر له موږ څخه غواړي. دا ملي لښکر عزیزانو کور په کور باندې به موږ ګرځو، وطن په وطن به ګرځو، کلي په کلي به ګرځو. دا پښتنو ته به جولۍ نیسو، د دې پښتنو سره به کښېنو، خپل عقل به ورسره شریکوو، او بیا به یو بل ته لاس ورکوو. نن عزیزان هیڅوک دا نسي ویلی چې دا پلانکی سړی په امان دی، یا دا کلی په امان دی، یا دا وطن په امان دی. ځینې خلک دا سوچ کوي، دا فکر کوي، یا دا پروپیګنډه کوي چې تاسو دا پی ټی ایم ولې کوئ، دا خو د ریاست او د ادارو خلاف غږیږي. بیا به تاسو مړه سئ، تاسو ته به تاوان در ورسېږي. موږ دا پوښتنه کوو چې دا پی ټی ایم شپږ کاله کېږي په وجود کې راغلی دی. دا شپږ کاله مخکې چې دلته دا وطن کې مړي سوي دي، دماکې سوي دي، خلک پورته سوي دي، دا بیا چا کړي دي؟ په هغه وخت کې خو پی ټی ایم نه و، بیا دا ولې وسول؟ یا دې موږ ته څوک دا ګارنټي راکړي چې ته به نه وژل کېږې، ستا به 200 کاله ژوند وي، بیا به موږ دا لاره پرېږدو. خو عزیزانو خبره دا نه ده، دا د دوی یو چال دی. که موږ دلته حساب سره وکړو په دې وطن کې هېڅوک هم نه دی محفوظه پاته سوی. نه دلته وکیل محفوظه دی، نه دلته د پولیسو والا محفوظه دي، نه لیویزو والا محفوظه دي، نه دلته سیاسي کارکنان محفوظه دي، نه دلته تجاران محفوظه دي، نه دلته استادان محفوظه دي، نه د سکول ماشومان محفوظه دي، نه دلته ستا لوبغاړي محفوظه دي. عزیزانو دا یو استعماري پالیسي ده چې زموږ پر وطن باندې خوره کړې ده، او دوی ډالر ګټي پر دې نامه باندې موږ جنازې پورته کوو. نو راسئ عزیزانو فیصله وکړو، دا د پښین ولس دې فیصله وکړي چې موږ په دې خپل وطن کې تر خدای را لاندې د هیچا حکم نه منو، د هیچا باچایي نه منو. دا زموږ وطن دی، دلته به هره فیصله د دې ولس په خوله کېږي. دا د دې ولس وطن دی. یو د ګجرانوالا میجر او کرنل هېڅ حق نه لري چې خپل اډر دلته پر دې ولس مسلطه کړي. عزیزانو دا خلک ورځ تر بله زموږ وطن قبضه کوي، موږ ورته ناست یو. پخوا به دلته دې خلکو صرف په الیکشنو کې مداخلت کوي. اوس خو عزیزانو خبره تر دې ځایه راغلې ده، دا خلک د پراپرټي کاروبار هم دوی کوي، هوټلان یې هم خلاص کړي دي، ترانسپورټ یونینز یې هم جوړ کړي دي.
اوس عزیزانو چې بیا هلته اتلس کاله رشوتونه وخوري ریټایر سي بیا راسي په دا نورو محکمو کې هم دی ډایرکټ لګېږي په هر علاقه په هر ښار کې چې ډي سي ناست دی دا به ریټایره فوجي وي ای سي صاحب ناست دی دا به ریټایره فوجي وي د وابډا چیف هم ریټایره کرنل وي د ګیس جي ام به هم ریټایره برګیډیر وي دا رقمې ټولې محکمې یرغماله کړي دي اوس دغه یو شی پاته دی دا د امامو والا یونین دی او د رکشو د ټکټرانو یونین دی دا هم درڅه قبضه کوي د دې نسونه نه ډکېږي عزیزانو د 15 کالو څخه دا خلک د پښتنو افغانانو په وینه باندې کاروبار کوي خپلې ګېډې په ډکې کړي دي په بار ملکو کې پلازې جوړې کړي دي هلته یې کاروبارونه جوړ کړي دي هلته یې جزیرې اخیستې دي د ده بچی په کال باندې دلته لمر هم نه ویني او زموږ او ستاسو بچیان موږ وینو پر هر کچردان باندې د پښتانه بچی دلته کاغذان ټولوي په پښو کې یې چپلۍ نه وي د سکول بیګ نه وي دا به ولې داسې کېږي عزیزانو وطن ستا دی په دې وطن باندې اختیار ستا دی دا ټول مدنیات ستا دي او بیا دوی راغلي دي ستا وطن یې درڅه نیولی دی ستا په مدنیاتو باندې خپل ځان آباد کړی دی خپل بچی یې په آباد کړی دی او ستا بچی پر کچره باندې ګرځي ته مجبورۍ دونې په مخه اخیستی چې د لاهور او د کراچي مزدورۍ ته تېرېستلی او هلته دې مزدورۍ ته نه یې لکوي چې مازې پر یو باندې یو پټاخانه یې پټاو سوی بیا دوی دا د پولیسو ډاکسنان راکش کړي پښتانه د دوکانو سره باسي په تاڼو کې بندوي کچا یو 50,000 بیا کچا یو 50,000 روپۍ ورکړلې هغه ځان خلاص کړي خو څه خبره ده کنی بله ورځ دا بې ناموسان مړه کړي بیا په اخبارو کې بیانونه ورکړي چې دا دهشتګرد ولو دا د پولیسو په مقابله کې مړ سولو په زراو زموږ دا رقم ځوانان یې مړه کړل موږ د دوی څخه دا پوښتنه کوو چې تاسو دومره غیرتمن یاست دهشتګرد وژلی سئ بیا چې دا د هندوستان ابینندن رالی په سپینه ورځ یې بمبار وکړئ په جګو بریتو رالی تا چای عمر پیلاولی بیا ته هلته ستا غیرت چیرې و هلته بیا ستا ناموس چیرې ولو خبره دا ده چې هغه تر شا یو منظمه هندوستان لري یو ملي قوم لري سره متحده دي اتفاق یې سره کړی دی یو په بل خوا سره به دی په خپلو قامي ګټو پوهېږي خپل قامي هدفونه یې پېژندلي دي موږ او تاسو پر سلو لارو تقسیم سوي یو نن حالات تر دې ځایه را رسېدلی دی زموږ سیاسي ګوندونه یو بل ته د شهیدانو پیغورونه ورکوي مړ کوي دا پنجابي استعماریان بیا دوی یو بل ته پیغورونه ورکوي دا به تر کومه پورې روان وي ته که نن بل ته پیغور ورکوې سهار ته هم نه اخلاص چې څوک د دوی دپاره څو نیم خدمت کوي هغونې په ذلیله مرګ به وژل کېږي د دې تاریخ در واخلئ چې چا د دوی دپاره د خپل وطن غداري کړې ده هغه په ذلیله مرګ باندې وژل سوی دی نو عزیزانو موږ پښتانه یو مسلمانان یو باید پر دې خبره باندې زموږ ایمان وي چې موږ ته ژوند الله پاک راکړی دی د مرګ فیصله م الله پاک کوي یو د پنجاب کرنل او برګیډیر زما د مرګ فیصله نسي کولی نو پکار دا دی چې موږ خپل د وطن د مفاداتو څه یو انچ هم پر شا نسو دا خو انسانان مړه اتفاق وکړئ بیا د دې خلکو غیرت موږ ته په یو اویا کې را معلوم دی چې 2,000 فوجان د دوی تسلیم سول ټوپکان یې وغورځول دا زه په ایمان درته وایم چې 2,000 چرګې په دا پښې ښار کې لکې ولاکې په 15 کاله څوک ونه سي دا په 15 ګانټو کې 2,000 تسلیم سول هسې موږ ورته ناست یو هره ورځ چې موبایل راواخلې ویډیو یې پر مخه درځي که یې پر یو چیک پوسټ باندې د پښتنو زنانې راګرځولي بله ورځ یې پر بل چیک پوسټو باندې سپین ږیرې راګرځولي په ګانټو ګانټو کې په لمر باندې ناست یاست دا د ضلالت ژوند به تر کومه پورې تاسو کوئ او دا خبره هم داسې نه ده عزیزانو چې تاسو دومره شریفه خلک یاست د خپل تربره سره د خپل د اکا د زوی سره پر 15 فوټه ځمکه باندې موږ مړي کوو بدیانې کوو خپله ورېنداره کونډوو خپل وراره یتیم کوو بیا دلته یو صوبېدار راغلی دی دته جي جي سر وایو دا د کوم ځای پښتو ده دا د کوم ځای غیرت دی عزیزانو
نو عزیزانو راسئ په خپلو کې سره خواږه سو په خپلو کې یو د بل خبرې سره برداشت کو زغم سره وکړو او دا باراني چې راغلی دي دې ته ودرېږو چې ته څوک یې ته دلته څه دپاره راغلی موږ قطعا په تا باندې خپل تحفظ نه کوو موږ له تا څخه خپل تحفظ غواړو ته ځه خپل وطن ته زه پوه زما وطن پوه او عزیزانو بله خبره دا کوو چې دلته دوی یو پیمانه ایښې ده دلته یو معیار ایښی دی هغه پیمانه او معیار څه شي دی که دلته چا د خپل وطن خبره وکړه دلته چا د خپلې قومي ژبې خبره وکړله دلته چا د معدنیاتو خبره وکړه که دلته چا د امن خبره وکړه که دلته چا د ترهګرۍ د دهشتګردۍ خلاف خبره وکړه د دې قبضې خلاف خبره وکړله دې ته دوی غداران وایي یو عجبه ښه منطق یې ورته جوړ کړی دی وایي دا غدار دی او چې څوک رشوت اخلي څوک د وطن دلالي کوي څوک په خپل وطن سودا کوي څوک د خپلې خاورې سره غداري کوي څوک د خپل پلار او نیکه جاسوستوب کوي څوک د ده دپاره شپه ورځ خپل ضمیر خرڅوي بیا دا د ملک وفاداره دي موږ پر داسې وفادارۍ باندې نالت وایو او په خپله غداري باندې فخر کوو نو دا معیار به اوس پرېږدو عزیزانو دا پالیسي به اوس بدلوو موږ که عزیزانو د یوې میاشتې دپاره هم له ځانه پښتانه جوړ کړو پر پښتو باندې اتفاق سره وکړو پر وطن باندې اتفاق سره وکړو تاسو بیا په خوند باندې پوه شئ چې په خپلواکي کې په اتحاد او یووالي کې څومره خوند وي کم قومونه چې یووالی لري سره متحد وي هغه قومو ته څوک تر سترګو لوړ هم نسي کتلی خو عزیزانو چا چې خپل وطنونه بایللي وي هغه هر سړی به ذلیله وي درپدره به وي نن موږ خپل وطن بایللی دی نن موږ خپل د وطن ملي بیرغ بایللی دی نن موږ خپل اساسي قانون بایللی دی خپل ملي سرود مې بایللی دی خپلواکي مو بایللی ده جهان موږ ته هیڅ حیثیت هم نه راکوي خو عزیزانو دا به یو وار بیا ورښکاره کوو او دا زموږ یقین دی دا زموږ ایمان دی زموږ پر خاوره باندې د دنیا ډېر زورور راغلی دي هغه په تېښته بریالي شوي دي دا پنجابۍ به مو غورځي دا بیرغ به بیا رپېږي بیا به زموږ پر دې خاوره باندې خپل واک و اختیار وي دلته به پښتانه د عزت ژوند کوي دلته به د سرلوړۍ ژوند کوي دلته به څوک پښتانه خپل د کور مخ ته نه تلاشي کوي دلته به څوک پښتانه ته دا نه وایي چې ته شناختي کارت ښکاره کړه دلته به څوک د پښتانه کور ته د شپې پر 3 بجې نه وراوړي چې دا چاپه ده نو عزیزانو آخري خبره دا کومه چې دا وخت مشر د جنوبي پښتونخوا په تنظیمي دوره راوتلی دی دوی به خپل مجلس خپل پیغام ستاسو تر مخ کښېږدي موږ په دا دوره کې لګیا یو خو دا یوه خبره دوی هم زموږ عین ویلی دی دا چې دلته ولاړ دي دغه اډه چې بنده کړې ده دوی زموږ عین ښه په زیرو زور ویلی دی پر هر سټیج باندې موږ د پی ټي ایم بیانیه هم ایږدو زموږ په عین کې دا خبره لیکلې ده چې موږ سیول انتظامیې ته اختیارات غواړو موږ د ښار ټول اختیارات چې دي هغه ډي سي ته غواړو ای سي ته یې غواړو موږ دا خبره هر ځای کړې ده او دا زموږ بیانیه ده چې دا کم مراعات دلته اف سي والا ته ورکول سوي دي دلته فوجانو ته کم اختیارات ورکول سوي دي دلته دا کم الاونسیز دي ته ورکول کیږي دا د زموږ پولیسو لیویزو ته ورکړي زموږ دا لیویز او پولیس زموږ د وطن ښه تحفظ کولی سي خو بیا دا یوه ګیله لرو یا دا یو افسوس کوو چې چیرې هم موږ جلسه وکړو موږ دا بدبختانو ته اختیارات غواړو خو دوی راولاړ سي پر موږ یې پایار وکړي اوس یې نو څه نو دوی ته صرف دا خبره کوو چې دا رزق او روزي چې ده دا د پنجابي استعمار په لاس کې نه ده دا ستا خپل وطن دی راسه د دې وطن پر ننګ ودرېږه دا خپل وطن به وګټو بیا به دلته د دوی
د دې مزدورۍ ضرورت موږ ته نه وي د دې وطن ډېر وسایل دي لږ تاسو په خپل ځان کې جرأت راولئ د دوی دا د برګیډیرو د کرنل ټلیفونو ته اهمیت مه ورکوئ دا سیندیانو تاسو ولیدل چې هغه د دوی آی جي پولیس سره دا زورواکو لږ زور وکئ ټول د سند پولیس راووتل استعفاوې یې ورکړلې دا ریاست یې مجبوره کوي په ګیانټو کې د دوی برګیډیران رالل معافي یې واخیستله بخښنه یې واخیستله برته یې هغو ته خپل اختیارات ورکئ تاسو هم لږ همت وکئ موږ در سره یو دا خلک ولا که هېڅ هم وکړي دا خپل پر وطن باندې به خپل ننګ کوو خپل اختیار به ګټو نور ستاسو وخت نه اخلم عزیزانو